بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو، د ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مزاحمت الله جلیلي هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست مسؤلین وایي د چک ولسوالۍ افګزار لیسې د اداري ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي په دې ودانۍ 8,90,000 افغانۍ لګښت راځي چې د سیمې اوسیدونکو لخوا ورکول کیږي. د یادې لیسې ودانۍ به د اداري خونو سربیره، کتابتون، لابراتوار او د کمپیوټر لیب خونه هم ولري او په اساسي ډول به ورغول شي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو د دغه ولایت جلریز ولسوالۍ ځای ولایت سیمه کې له ملکانو، علماو او ولسي خلکو سره د ناوړه دودونو د مخنیوي او زیانونو په اړه غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق په اړه هم خبرې وشوې. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان لمریز کال د لومړیو 6 میاشتو پر مهال په ټول هیواد کې 80,192 اوسیدونکو ته د زیږون کارتونه ویشل شوي. له دې ډلې 4,493 کارتونه لویانو او 23,609 ماشومانو ته ویشل شوي دي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د بدخشان ولایت اړوند د ارګو او شهر بزرګ ولسوالیو ترمنځ د برلاس په سیمه کې د کوکچې پر سیند د 18 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یو پل د جوړولو چارې پیل شوې. د نوموړي په وینا دغه پل 8 متره اوږدوالی او 9.9 متره پلنوالی لري او په بشپړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ستونزې حل شي. د ننګرهار په بټي کوټ، خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو کې د 44 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو د 5 شبکو چارې پیل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د یادو شبکو په بشپړېدو سره به 250 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. او الجزیرې خبري شبکې د روغتیایي سرچینو په حواله ویلي د اسرائیلي اشغالګرو له لوري د غزې په بېلابېلو سیمو کې د تازه بریدونو پر مهال لږ تر لږه 4 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپور پر اساس له دې ډلې 25 تنه پر غزې ښار د اسرائیلو په بریدونو کې شهیدان شوي دي. لنډ او مهم خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مو مننه.